سلامونه تاسو ټولو ګلانو ته امید ساتم چې روغ جوړ خوشحال به وئ یو ځل بیا زه ښایسته جنۍ ستاسو په نن چوپړ کې حاضره یم نو خدای دې وکړي چې دغومره ورځې زه تاسو نه لرې وم بیا به هم ښه وئ روغ او جوړ به وئ نو نن راغلم بازار ته نو د میوو تپوس کوم چې نن سبا میوه په څه ریټ کې ده او پېښور کې پښتونخوا کې خو میوه ماشاءالله دومره زیات دي چې هېڅ حد نه لري ومې غوښتله چې راشم ګرمي هم زیات دی د میوې تپوس وکړم د فروټو چې خرابیږي نه خرابیږی دا څنگه د دوی نه نگهداری کوی چه قسم از میوه نگهداری میکنن شما هم همراه ما باشید و جای نروین تا آخر برنامه ما را همراهی کنین و اینجا یک نفر استاد نیست بلکه شش تا گپ میزنم السلام علیکم سلام جوړ په خیر خیر دی الحمدلله تاسو څنګه تاسو شکر دی شکر کولای شئ چې لږ ودرېږئ کاوس کې کچې دلته خو موږ شین چای وایو موږ هم ورته شین چای وایو تاسو د کوم ځای موږ د دې ځای نوم دی محمد نبی محمد نبی تاسو د میوو کاروبار کوئ که نه جی 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 او نن سبا خو ګرمي هم ډېر زیات د ګرمي خو هېڅ نه ختمېږي دا راته وایي چې دا میوې نه خرابېږي یاره جی خرابېږي او اکثر له بازارونه اوس خراب شوي دي او ډېرې خرابېږي بالکل خرابېږي تاسو دغه میوه یا فروټ د کوم ځای نه راوړئ دا خو چې موږ منډۍ نه راوړو منډۍ کوم ځای کې وي دا د ترنک فارم سره په اصل کې میوه د کوم ځای نه واردېږي دلته راځي زیاتره خو د کابل افغانستان نه راځي او د دې ځای خپلې میوې شته خو ښه میوې د هغه ځای دي ښه میوې د افغانستان دي که نه وایي مړی د کابل جنې مړی د کابل همداسې ده مړه ورته وایي که سیب ورته وایي دلته ورته سیب وایي او هلته ورته مړه وایي مړه وایي چې غلط نه شم نو دغه فروټو کې ډېر کوم یو زر خرابېږي یاره جی کوم څیز چې نرم وي اکثر له زیاترو سملوک راله لا به ډېر خرابېږي او کیلې خرابېږي نرمې دي سټرابري ډېره خرابېږي خو چې کوم څیز سیزن وي که نه او بازار مطلب کمزوری بیا هغه ډېر خرابېږي بالکل او انګور څنګه نن سبا انګور لکه تازه بازار ته راغلی که نه خریدار به ډېر زیات وي وایم او چې خریدار شته دی خو دومره ده چې ګران دي لږه اوس مطلب په کابل کې هلته په ریټ ارزان دي دلته ډېر ګران دي نو ټولو میوو کې کوم میوه ډېر زیات ګران خرڅېږي یاره جی په نن سبا وخت کې خو هندوانه ګرانه ده هندوانه ګرانه ده ولې ولې چې دا کابل په ختمېدو ده په ختمېدو هم ده او شفتالان هم ګران دي او خربوزې هم ګرانې دي کوم ځای چې د بهر نه راځي هغه بېله ګران دي دوستانو ما یو څه ولیدله لکه د نارنجانو په شانتې دا خو نارنجان نه دي دغلته ایښودې دي دا څه دي میټه دا داسې خاص خوند هم نه کوي او خلک ډېر زیات خوښوي دا ولې دا بیمارۍ دپاره اکثر له تبې دپاره کار کوي د څه بیمارۍ لپاره تبې دپاره صرف تبې لپاره صرف ټایفاید دپاره دوستانو که تاسو هم بیمار هستئ یا تبه لرئ نو میټه استفاده کوئ وخورئ تبه مو بالکل ختمېږي ښه ګرانو کتونکو موږ سره پاتې شئ پښتنو ته څه پیغام لري یاره چې پیغام دا لرو چې فروټ خورئ صحت به هم ښه وي مفته فری ورکوئ ورته نه جی فری به هم ورکوو په پیسو به هم ورکوو مننه خوشحاله اوسئ ګران کتونکو موږ سره پاتې شئ او چېرته مه ځئ کتونکو ورور خبرې وکړلې او دا ځایونه هم ښایسته دي ما نن چپنه موږدا شولې دا د اجازت دی السلام علیکم وعلیکم سلام څنګه یې تاسو ښه نوم مجاهد مجاهد کله د مجاهدینو سره یو ځای شوی او که نه نه هغې سره نه یو ځای شي اراده لرئ چې جهاد ته لاړ شئ ولې نه لرو چېرته به لاړ شئ چې کوم ځای دی ولې ګورل تاسو ګوره نن سبا خو طالبان په افغانستان کې ماشاءالله زیات اراده دې نشته چې افغانستان ته لاړ شي ولې نشو خو د بچیم دی که نه کور هم ګڼ دی مزدورۍ څوک نشته راسره ته چې دغه بچو ته حلال رزق پیدا کوې که نه دغه هم غټ جهاد دی نو جهاد دی خو د پردی کور دی که ځان نه یم ماشاءالله 11 بچي مې دي ماشاءالله 11 بچي دومره زیات ماشاءالله 4 زامن دی او لورې دي نور هم تصمیم لري چې بچي راوړي او که نه نه بالخال خو بس الله دغه دی چې الله یې درکوي ته م ورته وایې چې راکوه بندول دغه هم نشته ده نو دا ته وایې چې نن سبا فروټ په کوم بیه کې دي کوم نرخونو کې دي ګران کوم یو دی ارزان کوم یو دی پکې فروټ خو ټول ګران دي ارزانه پکې هم نشته ټول ګران دي منډۍ نه ګران دي هلته اوس که انګور دی لاره بند دی چې راشي هلته کمزوري چې راشي څښئ ټوله لارو مسله جوړه کړې ده لکه دا ته وایي چې د فروټو کار څومره وخت کېږي چې دغه کاروبار کوئ دا خو پکې زموږ پلاران دغه شوي دي فروټو کار کې یعنې څه ورته وایي دا د پلار او نیکو کارونه تاسو ته پاتې شوي دي بل قصب هم نه دی کړی بس د فروټونه خانداني هم دغه کاروبار دی دغه کار دی
ها ماشاءالله ورور ښایسته هم دی لکه تاسو میوه ډېر زیات خورئ که څنګه نه میوه خو زه نه خورم. دا فروټ چې څوک وایي ډېر وخوري که نه وایي ښایسته کېږي نو اوس پوه شوې چې په رښتیا ښایسته کېږي سړی که نه ښایسته کېږي خو هلته کار کوو وړم ورته دونه نه کېږي فروټو ته. ها تاسو په بوی هغسې موړاستئ همداسې ده ماړه نه یې خو بس دا نه وي مخلو ډېر وړم نه کېږي کاروبار چې یو سړی کوي هغه شي شوق دونه نه کوي دی. نو فروټو کې ستا څه ډېر زیات خوښ دی چې نوشي جانې کې زه خو داسې یم چې خاص دغه خو نه کوو دغه هندوانه شوه خربوزه شوه دغه شی نه انار انار راغلی او انار راغلی کوم دی انار هغه یو انار هم راغلی دی ولې چې گرمی یا هم تابستان رو به رسیدن است از ما خاطر انار هم وارد شد و من انار یعنی بیشتر از تمام میوه ها خوش دارم نو انار زما هم خوښ دی نو چې تلم خامخا به یې اخلم څنګه ټول بیا درته په درکړم څه ریټ کې ده تا له بیا چې په څه راغلي په هغې بیا در حساب کړو نو بیا هم په څونه راغلی دی 100 خرڅو ته په 400 حساب کړو یعنی 200 ما ته مراد کوئ او بالکل یې کوم درته دوستانو خرچی دي ښه نن سبا ما هم خرچی شروع کړي دي انار اخلم مننه خوشحاله اوسه پیغام لري نه نور څه پیغام نشته پیغام نه لري بس خوشحاله او آباد اوسئ دلته بل میوه والا څخه به ځم د دکاندار چېرته دی دا به پیدا کو فکر کوم دا یې دکاندار دی ورور ولاړ دی السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه ورور مې خیر دی الله رحم دی بالکل ټیک ټاک مخکې د سلام کلام نه تا راته وخندل ولې نه سلام د پاره نام داسې مقرره ده هغه یو ټپه رایاد شو وې تا نه خفه یم لالیا ډېر په خندا مې خو عالمه راځه میانه که نه نو څنګه ورور مې شکر دی الله رحم دی بس ښه یو گزاره دی نوم دی نوم عبداللطیف و. عبداللطیف لطیف صاحب دلته کاروبار کوي د میوې او چې دا دکان هم دی هلته کار کوو ورځ 100 روپۍ پیدا کوي مړه بس غریبي الله پاک را رسوي چې سم روزي په قسمه دي نو بیا هم بس 1000-2000 روپۍ ورځ خپله پیدا کوو مزدوري مو کېږي نن د څو ګټلې نن خو ګټه خو بس پاتې ده ګورو به چې ماښام شي نو بیا به خپل حساب کوو نو زه راغلی وم دوستانو چې پیسې را سره نیم کې او دا راته وایي چې ګټه لا اوسه نشته ده نه هېڅ خبره نشته دی الله به خیر کړي الله به خیر کړي 100 روپۍ د زړه نه باستلې راته بس چې څو ستا خوښي یې مړه نو اوس به څه ووایو جب کې د 100 روپۍ د فلحال فلحال خو راسه 1800 شته 1800 نو 100 روپۍ به ما سته راکړې او 100 روپۍ به کیمرامین ته ورکړې بس چې څو مو خوښه یې مړه نو خو وایي چې دغه ټولې ما ته راکړې کیمرامین صاحب ته په ځای کښېنه ښه څنګه دې خوښه ده بس چې څنګه ستاسو خوښه مننه خوشحاله اوسې خلاص نه دی یو نړۍ مننه ګپ در سره لګوم نن سبا میوه په څه ریټ کې ده او څه ګران دي څه ارزان دي بس میوه چې کوم دی نو شاته نه ګران راځي دلته هم ګران یې مونږ خو له 100 روپۍ غریبۍ مزدورۍ لا اچولې مونږ خو دې له نه یې اچولې چې یو سړی مطلب مونږ ترې ناجیزه ګټه کوو او بس ګران راځي شاته نه به دلته یو شی ارزان وي هغه هم هغه شان ارزانه د له 100 روپو ته خپل ګورو د دې نه سیوا مونږ دغه لالچ پکې نه لرو بالکل همداسې ده نو درته چې په ورځ کې څومره تاوان تاسو ته رسېږي چې میوه خرابېږي تاسو ګزاروئ یاره که ته ووایم تاوانونه هم مړه ډېر کړي او مزدوریان هم شکر دی الله خیره کړي دي اوس دا تېر چې کوم دی یو څو ورځې مخکې هلته لږې سوداګانې وې را سره خرابې شولې هغې کې لږ ډېر تاوانیان شو خو الله مالک دی بس یو بل شی راله مزدوري وکړي د هغې هغه تاوان هم پرې را سر شي بالکل الله تعالی وایي که نه چې ته حرکت کوو زه به برکت وکړم او الله تعالی ډېر مهربان ذات دی نو دا راته ووایه چې دغه یو پوښتنه به وکړم که نه مونږ چې داسې لږ څه میوه کور ته یوسو که نه بغیر د پرچه مونږ نشو ساتلی هغه خرابېږي او تاسو شپه ورځ دغه میوه تاسو سره پرته ده او نه خرابېږي دا ولې نو بس دې مونږ هلته خدمت کوو اړه راړه چې څه دې خرڅېږي هغه دې خلک یوسي تازه ورله راوړو نوره پکې تازه ولګوو مونږ خو تازه پیکینګ لګوو نو په دې وجه نه خرابېږي او چې څه خراب شو غاړې ته بس لړه کړو که چا هسې یوړو که چا په پیسو یوړو که چا ارزان یوړو تاسو هسې هم ورکوئ چاله ولې نه چې څوک وغواړي چا نه خو نه منې کوو پوه شو یو انسان به مجبوره پیسې به ورسره نه وي پوه شولې نو د چا مجبورۍ نه غلطه بیا فری ورکوئ پرې ولې نه چې سم د وسه کېږي به ورسره کوو نو دوی دا ورور فری هم ورکوي لکه فروټ چې د چا په کار وي راځئ پیسې میسې مه ورکوئ په فری کې تاسو له ورکوئ نو ډېره مننه خوشحاله اوسئ خلاص نه دی مننه ها تاسو خپل بچي څخه لاړ شئ چې لمن نه زما نیسي او بابو هغه ها وی څنګه خواږه دی سره انار د کندهار او زار نور چې وایي السلام علیکم وعلیکم السلام ستا خواږه سلامونه واه زما سلام خواږه دي او ظالمه د شاتو نوم خواږه دي دا چا ویلي
بس دا درته مې وویله که نه د شاتو نه خواږه زما سلامونه دومره داسې مه وایه بیا به مغروره یم نه مړه ولې به مغروره یې ها نوم دی خالد خالد تعلیم دې شته او جي څوم کلاس پورې نهمه پورې لږ دې سره ته راشئ نه هم مخکې ځي او که نه ځم به نو سبا کې انده کې به څه درنه جوړېږي بس دې ته ایسار شو بس 12 نه پس 2 کاله میډیکل وي او بس هغې نه پس ډاکټري وکړو د څه ډاکټر به درنه جوړ شي د انسانانو انسانانو ښه د انسانانو دا خو ډېره غټه خبره ده چې د انسانانو بل ډاکټر هم جوړېږي او تا له به مریض راشي او تا ته به سلام کوي ته به وایي چې ستا سلام د شاتو نه خواږه دي همداسې دي نو او بالکل ګوره دا ډاکټر اوس نه ماته فساتې ښکاري ښه فارسي کې مونږ ورته وایو 420 نو سټایل د ماشاءالله ښایسته ده دا ورځو کې دا خط ولې اچولی بس څه کې نو بس څه کې دا زه خو څه نه کوم تا نه دا تپوس کوم چې ولې بس دا د دې زمانې یو سټایل دی نو ته په سټایل باندې ځې نو بس څه وکړو نن سبا میوه په څه نرخ کې دي بس دغه دي چې بس دا ته څه ګورې دا خو نرخ یې راته وایه په کوم نرخ کې دي په 100 روپۍ دي بس 500 ملاوي په 300 هم شته او په 200 هم شته او په 100 هم شته نو نن دې څو ګټلي مړه ګټل پکې چا راوځي د خدا ماښام حساب دی ښه کاروبار چې کوې پیسې چاله ورکې بس کور ته وړو نو چاله به یې ورکو چاله ورکې مور له ورکې که پلار له بس پلار له به یې ورکو نو خزانه دار خو مور وي اکثر کور نو بس پلار یې خزانه دار مړه مور په پیسو څه کوي په پلار یې راوړي او مور استعمال پیغام لري پښتنو ته نه بس زما پیغام پښتنو ته دا دی چې بس خوشحاله اوسئ او الله مباد ساته او جنکیان ته ونه وایي چې سلام دې خوږ وي ډېر نو بس څه کې نو زه دې ته څنګه نه وایي چې سلام دې خوږ دی او تا ولې ورته وایې داسې نو بس څه ښایسته وي او چې سلام خوږ وي نو ښه لکه زه ښایسته یم او نو دروغ ولې وایې ټول ماته بدرنګه وایي نو بس دغه د هر چا د خپل زړه خبره ده نو ښه ده چې دلته د محبت اظهار یې نه ده کړی که نه داسې بس داسې خو ده نو نه خوشحاله اوسئ بس اوکې ګران کتونکو دا وه د نن ورځې خپرونه چې ما تاسو ته وړاندې کړله د فروټو یا هم د میوې ګزارش و امید ساتم چې دا به ستاسو ډېر خوښ شوي تر بل خپرونې پورې هر چېرته چې هستئ ښاد خوشحاله او کامیاب اوسئ الله حافظ بای بای